زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. راځئ چې اوس واورو پروګرام ستاسو आवाज د خپل قربا شهزاد خان سره. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. قدرمنو کتونکو، شهزاد خان یم ستاسو आवाज پروګرام سره چې کوم دی دا وخت موجود یم بدرګه کې. بدرګه چې کوم مارکیټ دی دلته راغلی ما کبیر بھائی د دوی ماشاءالله ډیر مزدار مارکیټ جوړ کړی، چونکې دا ویډیو زموږ د ایډورټایزمنټ دپاره ده. د مارکیټ ایډورټایزمنټ کول دي. بل په دې ډیر زیات خوشحاله شوم تاسو ته ما ویلي ستاسو आवाज چینل چې کوم دی همیشه به چې کوم دی د غریب आवाज جوړیږي. په دې کې چې کوم دی دوی ماشاءالله د غریب دپاره چې کوم دی نو دا م یو ډېر ښه پیکیج ورکړی دی چې د یو میاشت لپاره به چې کوم دی کرینا اخیستلی کېږي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو فټکی مټکی پې نشته دی او 2000 روپۍ د میاشتې کرۍ ده. راځو د کبیر بھائی خواله کوم چې د مارکیټ مالک دی د دوی سره هم خبرې کوو. قدرمنو کتونکو، څنګه چې تاسو ته ما وویلې د مارکیټ چې کوم آنر دی یعنې مطلب د دې چې کوم مالک دی هغه موږ سره ولاړ دی کبیر بھائی. کبیر بھائی تاسو پکې څه ایډ کول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو شهزاد بھائی ستاسو ډېره ډېره مننه چې تاسو راغلئ، موږ هم وخت راکړو. موږ دا مارکیټ جوړ کړی دی او د دې مناسب کرایه چې دا 2000 روپۍ. تاسو ته پته ده شهزاد بھائی چې نن سبا غربت ډېر زیات دی او د هلکان موږ وایي چې د یو خوا بل خوا تلو راتلو د فضول کارونو نه دوی موږ یو طرف ته راولو، کاروبار طرف ته راولو. د دې وجې نه ما یو آفر ولګو په دې خپل مارکیټ کې. نو دغه آفر دی چې یو میاشت موږ دوکان فری ورکوو او پټکي هم نه اخلو او هر قسمه کار تاسو کولی شئ. که تاسو پکې د بایک کار کوئ، که تاسو پکې الکتریشن کار کوئ، که تاسو پکې د کپړو کار کوئ، یعنی تاسو پکې هر څنګه کاروبار کولی شئ. زموږ دا میشن دی چې زموږ نوجوانان څه کاروبار طرف ته لاړ شي او کاروبار شروع کړي. بیا دې کې یو ستاسو د پیسې دا خبره ده چې تاسو به پټکي په دې کې نه ورکوئ، نو هغه پیسې به ستاسو په کار راشي. تاسو پرې ځان نه څه سامان اخیستی شئ. او زه دې مارکیټ ته 15-16 کالو نه مخکې راغلی یم او دلته زه پریکټس کوم. دوی کې ما ډېر وخت تېر کړ، ډېر ښه مزېدار سلوک والا خلک دي. راشه درشه کوي یو سړي سره. که نور څوک ورته راتلل غواړي هم ورته راتلی شي. صحیح ده، ډېره مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ. قدرمنو کتونکو، دا وخت یو بل دوکاندار موږ سره موجود دی، نثار بھائی. نثار بھائی السلام علیکم. او څه به ویل غواړئ؟ دا مارکیټ خو ښه دی، شکر الحمدلله، ډېر ښه روان دی. سمپټاپ روان دی. زموږ پکې دا کاروبار ډېر ښه روان دی او موږ پکې ښه خوشحاله یو. دا مارکیټ دی، ښه زبردست مارکیټ دی. صحیح. نورو کتونکو ته څه ویل غواړئ؟ نور چې کوم مطلب کاروبار شروع کول غواړئ؟ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।